د اسلامي امارات 15 کسیز پلاوي د اروپا اتحادیې په رسمي بلنه بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر کړی و. نن چهارشنبه د 1415 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې دریمه چې د 2016 میلادي کال د جون د میاشتې د 24 نیټې سره سمون لري. ستاسو پام راړوم له یاران ټلویزیون څخه یو مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي په مشرۍ د طالبانو 15 کسیز پلاوی پرون سه شنبه د جون 23 په یو ورځني سفر بروکسل ته تللی و، ترڅو هلته د اروپایي ټولنې چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوعاتو تخنیکي خبرې وکړي. ښاغلي بلخي تر دغه سفر وروسته پر خپله ایکس پاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره یې په څو اړخیزو او دوه اړخیزو ناستو کې ګډون کړی دی، او دا چې په اروپا کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدمتونو د بیا پیلېدو، باور جوړونې، اغیزمن حضور او د هغو افغانانو د ستونزو د حل پر لارو چارو یې بحثونه کړي دي چې په اروپا کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه نه دي منل سوي او له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې دا په 2021 میلادي کال افغانستان کې واک ته د طالبان له راګرځېدو وروسته لومړی ځل و چې اروپایي ټولنې د دوی د حکومت د استازو کوربتوب کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا نه دی ویلي چې د دغه سفر پر مهال کومې مشخصې هوکړې هم سوي او که څنګه، خو هیله یې څرګنده کړې ده چې دغه سفر به په بهر اروپایي هیوادونو کې د میشتو افغانانو ستونزو ته د رسېدنې بهیر د پیاوړتیا ترڅنګ د مثبت تعامل لپاره نوې لارې چارې پرانیزي او د متقابل درناوي او ګډو ګټو پر بنسټ به د همکاریو فضا لا پراخه کړي. تر دې مخکې یوې سرچینې BBC ته تایید کړی و چې اروپا ته د طالبانو حکومت د پلاوي یو ورځنی سفر پای ته رسېدلی دی او د دغه سفر پر مهال په مشخصو مسایلو باندې خبرې سوي دي. سرچینو BBC ته دا هم تایید کړې ده چې د جرمني حکومت د طالبانو حکومت لخوا د 6 ډیپلوماټانو له منلو سره هوکړه کړې ده. د جرمني حکومت تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي.